پښتو اکیډمي غالبا په 1980 کې د صابر صاحب او ملګرو په ملتیا باندې جوړه سوله. د دې لپاره جوړه سوله چې و پښتو ادب ته خدمت وکړي. د دې پښتو اکیډمي بنیاد چې و هغه داسې و لکه یو تنظیم چې جوړیږي، یو ادبي تنظیم چې جوړیږي. د دې د بنیاد د ایښولو پس دا رجسټر سوله او بیا د حکومت لخوا ودې ته فند چې دی د هغه اجرا وسوله. دا فند په مختلفو وختو کې مختلف و. د 1.5 څخه واخلې بیا تر 3 لکه پورې بیا راورسېدی تر 1 کروړه پورې چې دا وخت 2 کروړه دی. اکیډمي بنیادي کار چې دلته کړی دی په تیرو 15 کلو کې هغه دا دی چې لروبر وطن سره وتاړي. لروبر وطن څنګه سره وتاړي؟ پر مختلفو موضوعاتو باندې په خلاص موټ باندې سیمینارونه وکړو. 4 سیمینارونه وکړو چې هغه د پښتنو ته او پښتو ته پیښې ستونزې او د هغې د حل لارو باندې و چې په هغې کې د کابل، کندهار، د جرمني کې چې میشت پښتانه یا په امریکا کې چې میشت پښتانه د هغوی سم خلک راوغوښتل سولو، ورباندې مقالې ولیکل سولې او د هغه کتاب چاپ سولو. دارنګه 4 سیمینارونه وکړو. او بل کنټریبیوشن یې دا دی چې د پښتو د ثقافت چې کومه ورځ وه د دې د مخه پښتنو دغه ورځ نه لمانځله نه داسې څه دغه و چې دغه کړی به وای. په 2015 کې چې په هغه کې په هغه کمیټۍ کې د خیبر پښتونخوا، د افغانستان او د نورو ممالکو څخه چې کوم پښتانه راغلي وو دوی یو کمیټۍ جوړه کړه او 23 سپتمبر د پښتنو د کلتور ورځ وګه دغه کله جوړه کړه چې دا به د پښتنو د کلتور ورځ وي. نو دغه لاسته راوړنې چې دي ورسره سره ډېر کتابونه هم چاپ کړي دي او دا پښتو د پښتو اکیډمي کوټه چې ده هغه کوټه د یو مرکز په توګه په خلکو باندې وپېژندله. لکه څنګه چې سیماب صاحب وویل چې پښتو اکیډمي په 1901 کې جوړه شوې ده، نو لاغه پس بیا تر ډیر وخت پورې اکیډمي چې دی هغه داسې کارونه نه دي کړي چې سړی وایي چې دا ډیر تاریخي یا ډیر کتابونه چاپ کړي یا سیمینارونه کړي. د هغه وجه دا و چې د اکیډمي سره به فند نه و او دا شاعران ادیبان چې دي هغه ته پته ده چې هغه ټول غریبان خلک خپل د خپل معاش پیسې دلته والته راګرځېږي که نه. نو بیا چې کله ګورنمنټ دې ته فند مخصوص کو که نه فند ورکول شروع کړل هغه نه راوروسته بیا دا کارونه شروع شوي دي. بغیر له پیسو خو کار کېږي هم نه. د اکیډمۍ طریقې کار دا دی چې هر 3 کاله پس د دې الیکشن کېږي او د دې عہدیداران چې دی هغه ټاکل کېږي. صدر دی، جنرال سیکریټري دی، فینانس یعنې مالیاتو سیکریټري دی او د 12 تنو یوه کمیټۍ وي چې هغه دا ټول فیصلې کوي او د اکیډمۍ چلوي. ممبران خو زیات وي که نه، خو دا هغه یو داسې کمیټۍ وي چې هغه د اکیډمۍ چې دا هغه چلوي. هر کال پس د هغه د هغه انتخابات کېږي او د دوی د اکیډمۍ د ممبرشپ چې دی دا تاحیات دی. یو هر څوک د دې ممبر شي نو هغه بیا تاحیات د اکیډمۍ ممبري. نو دارنګه وقتاً فوقتاً 15 کاله 8 کاله 15 کاله پس خو د ځوانانو کې څوک داسې وي که نه چې هغه د ادبي کار یې هغه لږ معیاري وي او شی هغه هلې ځلې کوي، سیمینارونه ته ځي، په رسایلو کې د هغه مضامین چاپ کېږي، نورې داسې منډې ترډې کوي. نو هغه نه پته دا لګي چې هغه دا مخلص دی، دا د پښتو ادب خدمت کول غواړي، دته یو پلیټفارم ورکول پکار دي که نه. ادبي عمر خو دې دپاره داسې په کلونو کې فکس نه دی چې د هغه عمر به دومرې کلونه یا به دومرې کلونه وي، خو هسې عموما چې د چا دغه ادبي کار ښکاري خلکو ته معلومیږي که نه چې د هغه په رسایلو کې مضامین راځي او په هغه کې یو معیار هم راځي، نو یقینا زیات د عمر چې دی هغه به 25-30 کالو ته رسېدلی، تعلیم بیا حاصل کړی او تعلیم دپاره هم څه ډیګري ورته فکس نه ده، خو کم از کم میټرک د هغه دپاره تعلیم پکار دی. نو هغه نه به دا ښکاري چې دی لوست کولی شي، دی لیک کولی شي که نه، دی د پښتنو په تاریخ باندې خبر دی، د پښتو ادب په تاریخ باندې خبر دی، چې کوم پښتانه لیکوال دي د هغوی په ژوند او په کار باندې خبر دی که نه. نو هغه بیا د اکیډمۍ ممبر کېدلی شي. ولې چې په اکیډمۍ چې د هغه ادبي تنظیم کې خدای چې ډېرې ذمهواریانې نه وي،
بس دا غوي کې یو پروګرامي نشست وی هغه راځي یا یو مشاعره یو غزل په کې اکیډمي دا یو وکاده یو دفتر دی له مختلف ادارو سره ستاسو تعلق خط او کتابت وی تا خل کتابونه درالېږي لیکوالان او نو هغه بیا ته ګوري دا معیار به معلومه چې هغه دومره معیاري دی کنه دی چې دا اکیډمي په هغه باندې پیسې ولګي او هغه چاپ کی یعنی په دې ټولو چیزونو باندې به ته پوهیږي نو یو داسې کس چې دی هغه بیا د اکیډمي ممبر کېدلی شي یعنی ډېر رسمي ډېر دغه دپاره تعلیم او عمر او دا شیان چې د هغه دپاره فکس نه دي او یو سیزونو خو زیاتره سیماب صاحب ته درو شول یو په 2018 کې پښتو اکیډمي هلته په مختلفو ضلعو کې د پښتو کلاسونه هم شروع کړي وو یو د پښتو چې دا هغه په د تعلیمي ادارو کې نشته نه په پرایمري کې شته نه په سیکنډري دغه کې شته سیکشن کې د تعلیم شته رسمي طور البته امتحانونه چې دي په لسم کې د پښتو امتحان کېږي خو استاد یې نشته ورته ویل کېږي نه سلیبس یې نشته بل نشته البته بیا په اف ای بي ای او ام ای په دې کې ورته ویل کېږي دا خو هغه مې یو محدود خپل یو سلیبس دی دا ورته ویل کېږي عام ولس چې دی هغه پښتو نه لیکلی شي نه ویل شي اردو به لیکلی شي ویل شي فارسی به لیکلی شي لوستلی شي انګریزي ډېر داسې دي چې هغوی تعلیم حاصل کړی دی انګریزي ویلی لوستلی شي لیکن پښتو نه شي لوستلی نو اکیډمي بیا دا و چې په 5 ضلعو کې سنټران قایم کړل د پښتو لیک لوست ور زده کولو که نه چې کم از کم دغه چې زموږ ادیبان دا کتابونه لیکي یا دا شاعري کوي او چاپ کوي او دا رسالې چاپ کېږي نو کم از کم دومره خلک خو چې دا واخلي یا ولولي یا دغه نه فایده واخلي نو دا په 5 ضلعو کې دا کلاسونه شروع کړل او امید خدا ستاسو چې پر مخ باندې کېدای شي دا نور ضلعو کې شروع شي او د اکیډمي خپل شاخونه په نور ضلعو کې خلاص کړي او دغه هغه کوم بنیادی کارونه دي د اکیډمي هغه روان دي نو زیاته توقع ده چې اکیډمي به د پښتو ادب دپاره د پښتو کلچر دپاره داسې کارونه وکړي چې هغه په سرکاري سطح باندې نشي کوی یا عام ادبي تنظیمونه چې هغه وسایل نه لري هغه یې نشي کوی نو اکیډمي څخه دا توقع شته چې هغه دا کارونه وکړي له اکیډمي سره تړلي غوښتنې خو دا دي چې په اکیډمي کې چې کوم ظاهره د یو څه داسې ټیکنیکل کارکوونکي په اکیډمي کې په تعلیمي ادارو کې وي په عامو دفاترو کې وي لکه اوس کمپوزر دی یا لایبریریان دی که نور داسې مطلب فینانس آفیس دی دغه دپاره یو د فینانس کلرک او داسې کسان چې د هغې ضرورت دي دا وخت اکیډمي هغه شته په اکیډمي کې د فینانس منیجر هم شته افیسر شته لایبریریان خو دغه چې کوم فنډ ګورنمنټ پښتو اکیډمي له ورکوي د هغوی تنخواوې له هغه فنډ نه ورکوي چې کومې پیسې به په کتابونو لګېدلې کومې پیسې به په یو ادیب باندې لګېدلې کومې پیسې به په سیمینار باندې لګېدلې په مشاعره باندې هغه دوی ته په تنخواوو کې ورکوي که نه نو له ګورنمنټ څخه زموږ دا درخواست دی صوبایي حکومت څخه چې هغه دغه اکیډمي هغه بلوچي اکیډمي ده براوي اکیډمي ده هزارګي اکیډمي ده پښتو اکیډمي ده چې دغه کوم کارکنان دي چې په دې کې کار کوي نو هغه ته د تنخواه چې د یعنی سرکاري ملازمین دلته چې دی هغه اپوینټ کړي او تنخواه چې د هغه سرکار له خپلې خزانې ورکړي نه چې د اکیډمي له فنډ څخه هغه ته ځي او نور نو دا دی چې څومره ډېرې پیسې یي که نه دغومرې به ښه کارونه کېږي دغومرې ډېر کارونه کېږي نو دغه فنډ چې دی دا پکار دا دی چې په دې کې نور اضافه وکړي چې د دې ممبران نور هم زیات شي او نور هم د سټریم لاین ته دغه ادیبان چې دی راشي چې اوس په کال کې 15 کتابونه چاپوي سي بیا به 15 بیا 20 کتابونه چاپ کوي سي او په غټ غټ جلدونو کې ډکشنریان چاپ کوي سي بل دا خو اوس خو دونی وسایل نه دي کنه بیا بلونه شي ټلیفون دی بجلی د ګیس دی او دا دی بلډینګ دا دی چې د اکیډمي خپل دی دا وخت یعنی په خوا به د کرایو اوس خپل بلډینګ جوړ کړی دی او دا نه خپل د اکیډمي